هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ذلك دا بدي وجاء كفر بدي غركو بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة دا بدي وجاء چی دوی خوخ کرے دے جوند دنیا بآخرت بانی وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أو يقينا الله هداية نكي قوم كافران أولئك الذين طبع الله على قلوبهم دا کسان دی چی مهر والد اللہ بزرونو ددوی وسمعهم او بغوگونو ددوی وابصارهم او بسترگو ددوی وأولئك هم الغافلون او دا کسان دوی بے پروادی لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون خامخا دوی با آخرت کی هم دوی تاوان والی وسجدنا مع الله سبحانه وتعالى دا خلقو باس کی چی کمو ہجرت کڑاو کم کسانو چی دی ظلم و زیادتین تنگرالو لالو هجرتی وکو در رسول سمرست وکڑا مدینی تا ورسیدو در رسول سمسر جهادون وکڑو اللہ دا آغا مسلمانانو تذکرہ کئی ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا بیا یقینا ربستا دبار دا کسانو چی هجرتی کڑے دے ورسو دا دینا چی تکلیفون ورد ورکڑے شیو ثم جاہدوا وصبروا بے جہاد کڑے دے و صبری کڑے دے ان ربک من بعدها یقینا ربستا ورسو دا دی کاروننا لغفور الرحیم خامخا بخن کے رحم کون کے دے یوم تأتی باغورت چرابشی کل نفس هر نفس تجادل عن نفسها چی باس بکی دا طرفا دا نفس قبلنا اللہ اکبر ہر انسان با قیامت پورز اخبر طرف نباس کی چی زبت شمو جنت تلارش طول بدق باس روان ذکر حدیث کی رجی رسول سمجھے تعجب کو پدی مباحثه بانی او پدی ماریزو بانی دا اللہ سر چی اللہ با انسان تو اتا دا کار کڑا پا پلانی ورز دو ایمانے رے کڑا اس اللہ تو ایمانے رے کڑا نو دا ماریزی دا دی دا پارا دی چی ریزان دا جہنم نبچ کی اللہ تو اینا کدا جسم دا بانی گواہ کم بیا بے اومانی بس پا دی خلب ہوتا مہر ولگے او دا جسم بے خبری ہوکی بیا بتا اللہ ہوئی چی وس سوے نو دے با کوشش کئی چی باس مباحثو کی دا اخپل کمزور بدن دی جہنم نا بچ کی خو طاقت بے نرسی ذکر چی دا دنیا کی دا کمزور بدن دا گناہونو نا بچ کولا شو خو بچی نکو دا جہنم نا بچ کے دا قیامت پورزگران دی او پا دنیا کی دا گناہونو نا بچ کے دا سری آسان دی کہ دا دنیا کی دا دی بدن نوے من لے او دا خواہشاتو نوے من لے یہ کامیاب ہوئے خو چونکہ دا دی اخپل بدن تا راحت پا دنیا کی ورکڑے دے پا گناہونو کولو سرا لکہ اس یو بدن دا مسلمان دے بل بدن دا مجرم دے گناہگار دا مسلمان چیرے دے دا اخپل خواہشات پازابی دا اخپل بدن سڑیکی نو راحت و تا ملاو شو ملاو نشو راحت بدن سے غواری چی خوبو کی بدن سے غواری چی شہوت پورش بدن دا غواری دا غواری دے تا نا پریری دے بدن تا دا وی و دا ہر دیندار انسان خبر دا خپل بدن تا وی کمری و کچوی خو کی گی باغا سا چی کم اللہ غواری اللہ دا دری بدن تا پا آخرت کی سکون ورکی
ډېر آیتونه را روان دي چې کې الله سبحانه وتعالی جنت نعمتونه بیانوي. زه به تاسو ته وخت په وخت اشارتن دا خبره رایادوم. غالبا الله د جنت په دې نعمتونو کې دا خبره ډېره کوي، تکیه به یې لګولي. په د هغې وجه مفسرین دا ذکر کوي چې په دنیا کې د دوی ملاګانې په دې عبادتونو ستړي شوي، نو ځکه ورته الله ځای په ځای وایي تکیه به یې لګولي. د عبادت سړی ستړی کوي، داسې اسان کار خو نه دی. دا بل چې کوم دی جهنمي، د دې خپل بدن له مزې په دنیا کې ورکړي دي، نو په آخرت کې بیا د بدن ته راحت نشته. که بدن څه مطالبه هم کړې ده، که خواهشاتو څه هم غوښتلي دي، به د پوره کړي. لکه اوس دې ټیم ته وګوره، دا د عبادت ټیم دی، د الله د یادولو ټیم دی. بعض خلک خپل بدن له دا راحت ورکوي چې وده دي. بدن څه غواړي؟ سکون غواړي، آرام غواړي، خوب غواړي. د وجه صحیح ده. خو اگر که مونځ پکې ځي، اگر که مونځ پکې ځي، اگر که د الله یادول هېڅ خبر نه. نو دا روژه څنګه روژه شوه؟ هېڅ خبره نه. خو مقصد څه دی چې بدن ته څه میلاو شي؟ سکون میلاو شي. یو سړی د روژې په خوله خپل بدن ستړی کوي، مانځه ته راپاڅي، قرآن وایي، درسونو کې کیني، دعاګانې غواړي، جړاګانې کوي، شونډې وچې شوې، مرۍ وچه شوه، بدن یې کمزوری شو، لاس پو باندې دردونه راغلي. دا هغه سړی دی چې لږ وخت سخته به تېره کړي، خو په آخرت کې بیا تکیه وهلي به جنت کې. نو الله سبحانه وتعالی دغه تکیه موږ ته هم نصیب کړي. قیامت په ورځ به هر نفس د خپل طرف نه مارزې کوي د الله سره. وتوفى كل نفس ما عملت، او پوره به ورکړی شي هر نفس ته بدله د هغه عمل چې کړی دی. وهم لا یظلمون، او دوی باندې به ظلم نه کېږي. اوس د دې باندې الله سبحانه وتعالی مثال بیانوي د دې خبرې دپاره چې الله چاله نعمت ورکړي او هغوی ناشکري وکړي، نو د دې خلکو انجام صحیح. وضرب الله مثلا قريه، او بیان کړی دی الله مثال د یو کلي. اکثر مفسرین دی کلی نه مراد کم کلی دی؟ مکه ده. نو مراد تی مکه ده، خو مثال خو د مکې دی، خو دا خبر عامه ده. كانت آمنه، و دا کلی امن والا، مطمئنه په اطمینان سره، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، راتلو باغیتا رزقنا داغي پراخ د هر زینا. مکه ده کنه، هر نعمت بر روانو، دا تجارتونه بو او قافلې بو، امن و امان و خلکو د الله کور پکې دی. فکفرت بانعم الله، نو کفر یې وکړو په نعمتونو د الله. نعمتونه د الله کوي، قرآن ورته الله نازل کو، پیغمبر یې ورته راولېږو، د هر څه نه انکار وکړو. سزا سوا. فأذاق الله لباس الجوع والخوف، نو وسکولا هغوی ته الله، یا وسکولا الله دغه کلي ته جامه د لوږې او د یرې. د لوږې رسول صلی چې خیري کړي وي الله په دوی باندې داسې قحط راوله لکه د یوسف علیه السلام په زمانه کې چې راوسته، پاڼې خوړې بیا پاڼې، یره په الله راوسته. یریدو د چا نه؟ د رسول صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو نه. وخت په وخت به هغوی حملې هم کولې، جهادونه به کېدو، نو دوی په خپله خپل ځان دې ته رسولی. سبحان الله. الجوع والخوف، دا دوه خبرې زموږ په ملکونو کې رئیسي بیماریانې دي او رئیسي مشاکل دي په پاکستان او افغانستان کې. الجوع والخوف، لوږه او یره. امن خو ډېر په ښه حال له تاسو یې نه. ټماټر په دوکان کې هم یېرېږي چې د خودکش حمله پکې ځای ته ونه شي، یعنې بیا په دې ټماټرو کې تس نس پروت یم. او بیا نامعلوم افراد स्कूटर पर सवार थे और फरार होने में कामयाब. दा कामयाब काफिर कामयाब, मगर चीनी कामयाब, फरार होने में कामयाब, फरार होने में कामयाब. दगा हाल
په دې مخکې ورځ کې افغانستان کې په کابل کې دماکه وشوه سره پاسه 80 کسان پکې مړه شو د امن خو دغه حل دی زموږ په علاقو کې لوږه دغه ده چې دومره خلک په کلیو کې نشي څومره چې بهر ملکونو کې دي نو د هغې وجه هم دغه ده کومه چې الله په دې ایتونو کې بیان کړې ده د الله د نعمت ناشکري کول قرآن الله موږ را کړی دی موږ یې قدر نه دی کړی حدیث را کړی موږ یې قدر نه دی کړی خوراک یې را کړی قسمه قسم موږ یې قدر نه دی کړی ښکلې علاقه ښکلې ځمکه ښکلی دین موږ د دې قدر نه دی کړی چې تپوس وکړي څنګه بس یاره بس غوټې غوټې ژوند دی سا کته به رکېږي چې خبر شي د غریب نیم کیلی بس نیم کیلی سا یې صرف کته به رکېږي دا چې لا سا په ده کې سمه چلېدی چې به یې ګوره څه کول په دې غوټې غوټې ژوند کې د نیم کیلی اخیستی دی څنګه بس څه به وایي په دې زړه م غټې خبرې پرتې لیکن الله بنده خو شکر وباسه د ټولو په زړونو باندې غټې خبرې پرتې دي دا مصیبت خو هر چاته دی دا مسله مشکل هر چاته دی خو الحمدلله وایه چې الله دغه کم نعمتونه چې د سره دي چې دا دنه چېرته وانلي ته خو د نورو نعمتونو په سوچ کې دا خبرې کوې خو دا شته به نه لاړ شي نو د مؤمن شان دا دی چې دی د الله د نعمت نه شکري نه کوي بما كانوا يصنعون په سبب د هغه کارونو چې دوی به کول ولقد جاءهم رسول منهم او یقینا راغلی و هغوی ته پیغمبر د هغوی نه فکذبون دروغجنې وي هغه ته فاخذهم العذاب نو راونیول دوی لره عذاب وهم ظالمون او دوی ظالمانو فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا نخري دا غینه چې درکړي دي تاسو ته الله حلال او پاک مشرکانو باندې رد دی چې هغوی به د ځان نه څه شي نه حلالول او د ځان نه به حرامول الله وایي نه چې کوم پاک او حلال دی هغه خورئ واشکروا نعمت الله او شکر وباسئ د نعمت د الله ان کنتم ایاه تعبدون کئی تاسو خاص هغه لره بندګي کوونکي انما حرم عليكم الميتة يقينا الله حرام کړی ده په تاسو باندې مرداره والدم وینا ولحم الخنزير وخد خنزير وما أهل لغير الله به او هغه چې اواز اوچت کړی شي د نظر د غیر الله د پاره باغی فمن اضطر غیر باغ ولا عاد نو څوک چې مجبور شو چې نه دی طلب کوونکی د مزي او نه دی زیاتې کوونکی فإن الله غفور رحيم يقينا الله بخونکی رحم کوونکی دی ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب او موای په باره د هغه کې چې بیانوي ژبې ستاسو دروغ هذا حلال وهذا حرام چې دا شی حلال دی او دا حرام دی لتفتروا على الله الكذب د دې دپاره چې جوړ کړئ تاسو په الله باندې دروغ إن الذين يفترون على الله الكذب يقينا كسان چې جوړي بلا باندې دروغ لا يفلحون نشي بچ کې دې د عذابنا متاع قليل د دوی لپاره لږی مزيدي ولهم عذاب أليم او د دوی لپاره عذاب دردناک دی سوال بزړه کې راغی چې دا شیزونه حلال دي نو الله په یهودیانو ولې حرام کړي الله وسوي پاک او حلال خوري نو په یهودیانو باندې چې الله دا واز دي حرام کړي دا غوښې به بعض حرام کړي نو که موږ په ځان باندې څه شیزونه حرام کړو نو په دې کې څه نقصان دی اوس که مشرکان دي چې ووایي چې بولې په تاسو چې موږ ته وایي چې په ځان باندې څه شی مه حراموئ د خپل طرف نه نو یهودیانو چې حرام کړي يهوديانو تولي سنواي نجواب وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل او باغ کسانو باندې چې يهوديان دي حرام کړی دي منګه غس چې بیان کړی دي منګه ته مخکې د دینه وما ظلمناهم
او ظلم نه دی کړی موږ باغوی باندې ولكن كانوا انفسهم يظلمون مگر هغوی چې په نفسونو خپلو ظلم کوو الله وایي هغه د هغوی د ظلم د لاسه به وحرام شي د صورت په دې اختتام کې که تاسو خیال کړئ د اول نه د اخره پورې غالبا موضوع د شرک رد روانو په کافرانو باندې رد رب العالمین څومره مهربان دی او دې صورت په دې اخره کې دې ټول دعوت ورکوي وایي راشي توبه وباسئ دا شرک پرېږدئ دا کارونه پرېږدئ صحیح دین ته راواوړئ ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة بیا یقینا ربستا دا کسانو د پاره چې کړي د بدی په ناپوهۍ سره ثم تابوا من بعد ذلك بيتوبوا ويستورسوا د دینه واصلحوا وعمل وكنيك إن ربك من بعدها لغفور رحيم يقينا ربستا ورسل دين خامخا بخنك رحم كونك دين هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا د مکی مشرکین وبوي منګه د ابراهيم عليه السلام په لار روان یو چې د الله د کور جوړ کړي د حج اعمال بیان کړي خو يهود نصارا هم دعوه کوله يهوديانو موږ دغه په دین یو نصارا موږ دغه په دین نو ځکه الله دغه خبره کوي ان ابراهيم كان امه يقينا ابراهيم عليه السلام امه پیشوا قانتا لله تابدار دل حنيفا كلك موحد ولم يكن من المشركين او نود مشركاننا شاكرا لأنعمه شكر كونك ود نعمتن دل اجتباه غركړو الله غركړو وهداه إلى صراط مستقيم او هدايتي ورتكړو لاريني غتا وآتيناه في الدنيا حسنة او ورکړو منګه غته په دنیا کې خسته ژوند وإنه في الآخرة لمن الصالحين او یقینا هغه په آخرت کې خامخا د نیکانو نه ثم أوحينا إليك بیا وحی وکړه منګه تاته أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا چې روان شه په دین د ابراهیم علیه السلام پسې چې کلک موحدو وما كان من المشركين او نو هغه د مشرکانو نه إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه یقینا مقرر کړی شوی او تعظیم د خالی ورځ په هغه کسانو چې اختلاف کړی و په هغې کې یهودیانو به دا اعتراض کوو چې د ابراهیم علیه السلام په دین کې خو د خالي د ورځې تعظیم و او ای مسلمانانو حال دا چې تاسو د خالي د ورځې تعظیم نه کوئ الله پرې رد کوي چې دا د ابراهیم علیه السلام د دین حصه نه وه نه په بل دین کې وه بلکې د خالي د ورځې د تعظیم موږ په دغه خلکو باندې لازم کړو کومو چې پکې اختلاف کړو او اختلاف یې پکې داسې کړو چې الله سبحانه وتعالی دوی له اختیار ورکو نو یهودو کومه ورځ غوره کړه هفته غوره کړه خالي
وی په دې ورځ الله د دې ځمکې او د اسمان د پیدایش نه فارغه شوی ده والعیاذ بالله هغوی ستړی شوی ده الله دمه کوله نو دا ورځ ښه ده نصارو کومه ورځ غوره کړه اتوار ورځ وی الله د دې ورځې نه شروع کړی ځمکې او اسمان د پیدایش اختلاف پکې پیدا شو هغه غوره ورځ د دواړو نه پاتې شوه هغه الله چا ته په نصیب کړه هغه مسلمانانو ته په نصیب کړه الله وایي کوم چې پکې اختلاف کړی و په هغو باندې ما د ابتې د ورځې او د خالي د ورځې تعظیم لازم کړی نور په هر چا خو ما نه لازم کړی نه د ابراهیم علیه السلام په دین کې دا وه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة او یقینا ربستا بخامخا فیصله کوي په منځ د دوی کې په ورځ د قیامت فيما كانوا فيه يختلفون په هغه څه کې چې دوی به په هغې کې اختلاف کوو اوس د دین طرف ته چې دعوت کې د هغې بعض آداب الله بیانوي او هر داعی له پکار ده او هر مسلمان له پکار چې د آداب یې زده کړي ادعو الى سبیل ربک بالحکمه دعوت ورکوه لارې د رب ستا ته په حکمت سره والموعظة الحسنه او په ښایسته نصیحت سره وجادلهم بالتي هي احسن او باس کوه د دوی سره په هغه طریقې چې ښایسته ده دا آداب دي ښه دا آداب به زده کوي نو بیا به د دعوت میدان ته راکوزي دا بعض راودانګي دعوت دی میدان ته پوخا که چې د چا سم کوشش کړی وي د هغوی هغه کوشش څه کړي هغه ورسره خراب کړي هر څه خراب کړي الله وایي نه چې دعوت کوئ بالحکمه په حکمت سره په ښایسته نصیحت سره چې د خلکو دا زړونه خپل طرف ته مایله کړي زمونږ خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناشنا نصیحت و د هغه د زړه به یې داسې پراخ کو دوسم په دې ایت عمل کړی وکړه یو ځوان پسې راغی وی یا رسول الله زنا کوم زنا دا که اوس موږ ته څوک وایي پرېږدی درو دا ټولې داسې غربۍ داسې چې بېادبه تپوس له هم کوي چې زنا کوم نو رسول صم راوستو کېنو دا لاس یې وله په دې سینه کېښو وی د مور دپاره غواړي وي نه وي د خور دپاره غواړي وي نه وي ترور دپاره غواړي وي نه وایي څنګه د پردو زنانو دپاره غواړي د الله بنده هغه ځوان وایي وی د رسول صم د لاس ته یخوالی ما ته په دې سینه کې محسوسېدو د هغه لاس به ډېر یخ او زه چې د رسول صم خوا ته راتلم د ځمکې په دې مخ باندې چې زما یو شی خوښ و هغه زینا وه او زړه مې ورته کېدو او چې د رسول صم د خوا نه چې تلم نو که د ځمکې په دې مخ باندې چې یو شی زما بدي شو نو هغه زینا وه معمولي خبرې سره طریقه مزداره وه کېنو لاس یې کېښودو په ښکلې طریقې سره معاویه بن الحکم رضی الله عنه د هغه حدیث تاسو اورېدلی چې په مانځه کې یو کس پرنجې وکړو نو هغه کس په مانځه کې څه وویل الحمدلله دا خو صحیح دي دا جایز دي په مانځه کې الحمدلله ویل جایز دي دا مثلا بلوغ المرام په درسونو کې ذکر کړی خو جواب به یې نه ورکوې ته به یرحمک الله نه دا معاویه رضی الله عنه معاویه ګورې دا معاویه نه معاویه ابن ابي سفیان دا معاویه ابن الحکم دی معاویه ورته یرحمک الله وویل نو بس چې څنګه هغه داسې وویل د صحابه کرامو چې ټول د خپل د جسم له لاسونه راچول دلته چې لکه غلی شه بس دی غلی شه وایي چې ده هغوی چې ده ته د دوه درېو پکې ده ته داسې اشاره وکړه چې غلی شه یو ده په دې په منځه کې نورې خبرې پکې مو وکړې سره دومره دغه کوئ ګورئ الهي سره هغو ښه دغه شو وایي چې څنګه سلام وګرځېدو او رسول وسلم تپوس کوي دا څوک و او ته یا رسول الله دغه دی وایي ما چې ګوره څه به وایي نو رسول وسلم د دې خپل ځینه را روان شو په ما پسې او تاسو اندازه لګولی شئ په انسان باندې به څومره رعب پرېوځي چې کله یو عالم یو دیندار انسان چې الله له عزت ورکړی چې سړي خوا ته راځي په سړي به رعب راشي ګوره څه وایي او چې پیغمبر را روان نو ما په زړه کې ځان ته سمې بدې ردي وویلې چې اوس دې خیر نه شي څه به ته وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم راغی زه دې جدا کړم
وی ما ته وایي د الله بنده په دې منځه کې خلک دا خبرې نه کوي دې کې خلک الله یادوي ذکر کوي تلاوت کوي به وایي چې والله په الله مې دې قسمي ما د رسول صلی په شان استاد سره په ژوند کې نه دی لیدلی دومره ښکلي اخلاق په ارام یې هغه پوه کړو چې داسې مه کوه په خبره باندې هغه پوه شو او متاثره هم شو نو دا بعد چې تا ته نصیحت کوي سمې ګټې ماتوي نو هغه مخامخ سړی خم دغه شي دا خراب شي یو عالم و عربي عالم و څه وخت کې به ورسره زه کېناستم مخکینی خبره ده هغه دا واقعه بیانوله وایي زه یو ورځ په ګاډي کې ناست وم او ولاړ وم په اشاره کې زما د ګس لاسته چې مو وکتو نو وي په موټر کې هلک ناست سندرې سم په تېز اواز کې لګولي او ویښته بالکل د ښځو په شان دي او غول منډه دواړه صفا دي یعنې ګیر او برېت دواړه نشتي او د غاړې ته د ښځو په شان امیل پروت دی او لاسونو ته بنګړي پراته دي او څه په بد حل دی وایي وایي ما ورته اشاره وکړه چې ګاډي کې چې راځه دا خلک د دې ګیر ول ناسي یېرېږي په هغه به ناسي چې روح مونته کې راځي ګوره څه کې حلالۍ مې ګوره خیر وایي چې ورو کېدو ما ورته بیا اشاره وکړه چې اخوا راځه ته ولاړ یم وایي راغی وایي چې راکوشو وایي سلام مې ورسره وکړم څنګه یې ښه وایي چې خیر وایي ما چې بس یو تپوس کوم نور داسې نه یم وایي چې څه وایي ما چې څنګه چې ته یې که داسې راپسې هلک راشي خور وله ورکې بس نور دې ته خبرې نه کوو څنګه چې ته یې که داسې راپسې بل هلک راشي خور وله ورکې یوې د هغه د خولې نه هم ډایرېک ورته وایي چې نه وایي ما چې خبره ختمه شوه ولې وله نه ورکې وایي چې غلی شو سوچ یې کوو وایي ما ته وایي چې مقصد دې سره ما چې مقصد باندې مې ته پوه شوی مقصد دغه دی نو بیا زه د لاس نه ونیوم ما ته وایي چې زوی دې نهي دی چاپ ته او زه لا ویښته بالکل خره یم وایي ما ورته وایي ګوره ځوان هلک یې واړی که ښکلی وکړه وایي چې نه نه هغه هلک بیا د هغه شیخ سره تقریبا 7 کاله د هغه سره بیا سبق ویلی د مسلسل الله چې به یو عالم جوړ کړو یو نیک انسان ته الله جوړ کړو د یوې خبرې د لاسه ښه دا که بل وی واه وی ټکو دا زناور دا د بېدینه زوی د دې شکل ته وګوره د اجرا ته وګوره د دې امیل ته وګوره نو د هغه ښه دښمني ډېرېږي نو په حکمت سره دعوت دا ډېر غټ اثر کوي هوښیار سړی ګوره د رسول صم خواته به دا قبیلې راتلې هر قبیله کې یو خاصیت دی رسول صم به دوی دقه ځینې راټینګول په هر انسان کې یو رګ دی دا چې ته معلوم کړي که نه دا ستا خبره مني هر انسان کې خپل عادات دي کله کله به یو قبیله راغله په هغو کې به غټ شاعران تېر شي را به د رسول صم خواته به کېناستو کافران به خو رسول صم به ډایرېک هغوی له اسلام دعوت نه ورکوو ځکه چې هغه ډېر سخت دي ډایرېک څنګه ستا خبره مني رسول صم به کېنول او بیا به ورله اکرام وکړو حدیث کې دا راځي رسول صم وایي چې کوم سړی درونی د هغه به اکرام کوئ چې ستا خواله راغی دی به خپل قبیله کې دروند سړی دی لازم به اکرام رسول صم به اکرام وکړي بیا به ورته ښه هغه پلانی شاعر تاسو کې و او مړو پوښه هغه به کوم یو یادوي هغه پلانی ستاسو هغه به موږ کې سم به وخندل خوشحاله به چې ګوره ده ته هم پته ده چې دا غټ خلک موږ کې دي هغه پلانی جنګ چې شی و که نه هغه زړور سړی پکې یو ستاسو نه هغه هغه موږ کې و هغه خوشحاله به چې ښه به مزدار برابر شو که نه مزاج به برابر شو بیا به رسول صلی الله علیه وسلم الله رسول یم والله یو د تاسو سره به شرک پراته هغه موږ به کومه خوا دی خو نه کلمه راته وغږی کلمه ووایو ولې ځکه چې د زړه دروازه د مخکې نه کولاو شوې ده نو چې دروازه بند دی ته به ورځې اوس ته یو هلک سره کښېني بېدینه هلک دی ځوان دی ځوان د دروازې چابي څه ده د زړه د دروازې چابي هغه د واده خبره ده واده کې که نه کې کله به کې واده وکړه ژوند به دې ښکلی دی واده په دې مسلو کې چې اوس لاړ شي داسې خاندي بیا ورته نصیحت وکړه ښه زموږ د سپین ګیري چې د پښتانه د دوی د زړونو دروازې چې د هغې چابي دا ده چې ځمکه پټو باس ورسره کوه هلکان یې خرڅوي که نه خرڅوي ته ورته پرېږدي که نه پرېږدي پلاني ځای کې دې واخېسته که وانه غسته دا به ارزانه شي که دا به ګرانه شي په دې خبرو باندې هم خوشحالي چې کله خوشحاله دي کړو بیا ورته نصیحت وکړه مخې ته زما خوا دې ورځ د دې جومات سره یو سپین ګیری زما خوا نه راغی هغه د یو بل کس سره وران شوی د تعویض په دې مسله باندې نو بس ما ته وایي شیخ صاحب ته راشي دی خو د تعویض دا مسله
دی وایي چې تعویضونه بلکل نشته. نو ما دواړه ودرول، ما یې څه خبره ده؟ وایي شیخ صاحب دی ما ته وایي چې تعویضونه نشته او که زما اوس بر شو نو دغه مولیان دا کوم چې تعویضونه مویضونه لیکي دوی دله زه به دې ککرۍ ولمه، خو که زما اوس بر شو. هغه بوډا سخت غوسه و، چتېدو لګېدو سم ګرم. دا د خبرې دی وایي زه مولیان ولمه او دی داسې ده. ما بیا جدا کوم پوه کوم دی نه نه پوه شوی دا خبره ده غلطه کړې. ده ته چا ویلي چې وله ولې دی ما ویشته کې دا خلک به ته ولاړي سي. ده ته وګوره ما کار ته وګوره، خو دومره ده چې دا خبره ده صحیح ده، طریقې غلطه وه. دې تعویض کې ګوره قرآن لیکلی، قرآن چې ته غاړې ته واچې او د اسمات لبځي کې نه بځي وي زم به نو ما ګوره څو غټه بیا ادبي دې وکړه. اوس هغه سپین ږیري ده په دلایلو نه پوهېږي، په دې خبرو پوه کول غواړي. ښه چې ده تعویض ته غاړې ته واچې قرآن پکې لیکلی، ښځې سره کوروالی کې څومره بې ادبي شوه. سوچ یې کوو یاره وایي دا خبره یې صحیح وکړه. سړی امام ته ځي الله کلام غاړې ته پروت وي، سړی د ښځې سره کوروالی کوي. وګوره وایي سړی پکې سندرې اوري، کنځلې کوي او بدې ردې وایي. ما دغه خبره هغه سړی خبره یې ومنله او دې بل غوسه کړی و، وایي چې دغه مولیان دله زه وولم وایي چې تعویضونه لیکي. نو د دې یو نیم سړي خبره صحیح خو طریقې صحیح، طریقې غلطې. یو باچا وی خوب لیدلی و چې د غاښونه یې ولیدو ټول، نو بس دا ټول یې راجمع کړو دې تعبیر نه وباسي. یا کوم چې ګرم ګرم کېدو هغه به تعبیر ته ګرم ګرم کېدو چې انعام وله ورکړي. یو ډېر ګرم ګرم کېدو وایي زه یې راوباسو، وایي تعبیر راوباسو. وایي څه تعبیر؟ وایي تعبیر دا دی چې باچا صاحب بچي به دې ټول مري. بس باچا صاحب هم ډډ پیسې روخته وي، واچوي جیل ته. وایي زناور د دې څه خبرې کوي، سړی جیل ته واچو. تعبیر ګورې د هغه ښه صحیح و، تعبیر د هغه ښه صحیح و چې د بچي به مري. خو باچا صاحب باندې خبره ښه ونه لګي، بل درې اچانک ته ستا بچي به ټول مري. بل راغی ها باچا صاحب ته څه تعبیر دی؟ باچا صاحب ستا ژوند به ډېر اوږدي او ته به د خپلو بچو د مرګونه په خپل ژوند کښېني، ته له به الله دومره اوږد ژوند درکوي. باچا صاحب سم خوشحاله وي، لکه دله انعامات ورکوي. دا سم ښه سړی و. خبره هماقه ده چې بچي به ستا ټول مري، خو د ده طریقه برابر ده. څومره ښکلې خبره به ته وکړې. بل ورته ډایرکټ وایي بچي به دې ټول مري وایي. دې سره سړی خفه شي. نو د دعوت هم خپله طریقه ده، د دې خپل اصول او آداب دي چې الحمدلله هغه موږ په خپلو ځایونو کې بیان کړي دي. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله، یقینا رب ستا ښه پوه دی په هغه چا چې ګمراه کېږي د لارې د هغه نه. وهو اعلم بالمهتدین، او هغه ښه پوه دی په هدایت والو باندې. اوس که د دعوت په لار کې تاسو ته څوک تکلیف در رسوي، بدې ردې درته وایي، کنځلې درته کوي، الله وایي بدله تاسو اخیستی شئ خو صبر غوره دی. وإن عاقبتم، او که بدله اخلی تاسو، فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، نو بدله واخلی په مثل د هغه تکلیف چې درکړی شوی و تاسو ته هغه به هغه. ولئن صبرتم، او که صبر کوئ تاسو، لهو خیر للصابرین، نو خامخا دا ډېر غوره دی د صبر کوونکو دپاره. د بدلې نه دا صبر څه دی؟ دا غوره دی. واصبر وما صبرك الا بالله، او صبر کوا او نه دی صبر ستا مگر په مدد د الله سره. ولا تحزن عليهم، او مغمجن کېږه په دوی باندې. ولا تک في ضيق مما يمكرون، او مه کېږه په تنګسیا کې د هغې نه چې دوی څه چلونه جوړوي. ان الله مع الذين اتقوا، یقینا الله ملګری دی د هغه کسانو چې تقوادار دي. والذین هم محسنون، او هغه کسان چې هغوی ښایسته عملونه کوي. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول